په پیل کې د خبرونو سرټکي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امنیت د پیاوړتیا او د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې د اسلامي امارت په لاسته راوړنو ټینګار د هیواد بېلابېلو برخو ته د 350,000 څخه زیاتو کډوالو وړیا لیږد او په غزه کې د صهیونیست رژیم د بریدونو په پایله کې د لږ تر لږه 14 فلسطینیانو شهادت. د لوی مهربانه خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سې شنبه د 1404 کال د چنګاښ 18مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو په عمومي مجمع کې د افغانستان د امنیت ټینګښت، له نشهیي توکو سره د مبارزې برخه کې د اسلامي امارت د لاسته راوړنو ستاینه او د اقتصادي وړتیا پر وړاندې د خنډونو لرې کولو سربیره له سیالۍ پرته افغانستان سره تعامل ته د هیوادونو هڅول مثبت ارزولي دي. په اعلامیې کې راغلي سره له دې چې پرېکړه لیک د افغانستان د وضعیت په اړه دی، خو ځمکني واقعیتونه پکې له پامه غورځول سوي او د تسوید او تصویب پر مهال د اسلامي امارت نظر نه دی اخیستل سوی. دغه راز په اعلامیه کې زیاته سوې سربیره پر دې به هم د یادې پرېکړې سپارښتنې او غوښتنې د اسلامي امارت لارښوونو او ملي ګټو ته په چوکاټ کې وارزوي او د ممکنه همکاریو مواردو به پکې تشخیص کړي. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي چې ترانسپورت وزارت تر دې دمه له ایران څخه د اخراج شوو کډوالو له جملې څخه څه باندې 350,000 په وړیا توګه خپلو ولایتو او سیمو ته رسولي دي. دغه راز ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي چې ترانسپورت کمیټې له لوري د نیمروز سربیره د هرات له اسلام کلا بندر، د کندهار له سپین بولدک او د ننګرهار له تورخم څخه هم بېلابېلو ولایتونو ته د کډوالو د لیږد بهیر دوام لري. بل خبر کې یو شمېر روسي رسنیو خبر ورکړی چې دغه هیواد د ګرځندوی شرکتونو افغانستان ته د سفر اعلانونه پیل کړي دي. د راپورونو پر بنسټ روسي وګړو ته وړاندې سوي چې کولی شي د شاوخوا 3,000 امریکایي ډالرو په لګښت د یوې اونۍ لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د روسیې له لوري د اسلامي امارت له رسمیت پېژندنې وروسته د مسکو او کابل ترمنځ اړیکې تر هر وخت پیاوړې سوي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان ډاډمن امنیت، طبیعي ښکلا او تاریخي ابداتو د بهرنیو سیلانیانو پام راړولی دی. او په پای کې د وفا خبري اژانس د راپور پر بنسټ نن سهار په غزه تړانګه د صهیونیستي رژیم په بریدونو کې لږ تر لږه 14 فلسطینیان شهیدان شوي دي. دغه بریدونه په خان یونس، دیر البلاح او د غزې ښار پر کورونو او د بې ځایه سوو پر خیمو شوي دي. غزه تړانګه اوس مهال له شدید بشري ناورین سره مخ ده. د اسرائیلي اشغالګرو بریدونو او کلابندۍ په دې تړانګه کې د میلیونونو فلسطینیانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کړی دی. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د اورج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.